الله چې بخون کې مهربان دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دا منافقان تعالی راشي نوای مونږه گواہی کوو چې تو بشک د الله رسول یې او الله ته معلومه ده چې تو ضرور د الله رسول یې خو الله گواہی کوي چې دا منافقان بالکل دروغجن دي. دوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړي دي او په دې طریقه دوی د الله د لارې نه پخپل هم منشوي دي او بل هم منکوي. دا خلق ډیر خراب کارونه کوي. د دې ټول هر څه وجہ دادا چې د خلکو ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو نو ځکه په ځړونو مهر اوهاله شو. اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي چې ورته ګوره نو جوسې به درته ډیر شاندار ښکارا شي چې خبرې کوي نو وایبه چې خبرو ته می غوږوي خو په اصل کې دوی پشان د لرګو دي چې دیوال ته ودرولې شوی وي. په زور هر आवाज د خپل ځان خلاف غني. دوی پاخو دشمنان دي. د دوی نه ځان ساته. د الله غضب دی په دوی باندې. دوی کم خوا واپس بوتللی کیږي او کله چې دوی ته ویل شي چې راشه چې د الله رسول ستاسو د پاره د بخنی دعا وغواړي نو دوی سرونه تاو کړي او دوی ویني چې دوی ډېر په غرور سره دراتلو نه منکیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم کته د دوی د پاره د بخنی اے مؤمنانو ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دي تاسو د الله د یاد نه غافل نکړي او څوک چې داسې وکړي هم هغوی په خساره کې پاتې کېدونکي خلک دي. کم رزق چې مونږ تاسو له درکړې دي داغه نه خرج کړئ مخکې د دینه چې په تاسو کې چاته د مرګ وخت راشي او بیا په هغه وخت کې وایي چې ای زما ربا ما ته دی یو څو ورځې مهلت نور ولی را نکړو چې ما صدقه ور کړې وې او په نیکانو خلکو کې شامل شوي وې. حال دا چې کله د چا د عمل د پوره کېدو نیټه راشي نو الله ورلا هرگز نور مهلت نور کوي او سچ تاسو کوي الله دا غي نه خبر دی.